ته چې یو وارې وایې الله وجود به دې دومره خوږېږي دومره به خوږي چې د شاتو په خوراک به دومره قسم په خدای دکه خوږي خوند د ایمان به داسې در کې موجودېږي تا کې چې په وجود کې به د ایمان خوند داسې موجود وي ته چې یو سجده الله تږدي دې داسې خوند داسې کیفیت په وجود کې دا وجود به دې داسې شیرین سي داسې خوږ به سي چې بیا د دې سجدې نه ته څه راپورته کوې او لکه یو ګران محبوب نه ګران معشوق نه چې څوک راکش کوي او دی بېرته زړه یې ورکش کېږي چې پرېږده یو ساعت نور هم ورسره سم دا سجده باندې به داسې پروت وي چې بیا به سر نه راپورته کړي داسې خوند به په وجود کې درته پیدا کېږي دا علما په دې باندې قایل ځکه دوی ته دا کیفیت الله ورکړي هغه نور علماو ته هم الله دا کیفیت ورکړي دي لیکن هغه د عام امت لپاره د اسانۍ لپاره هغه خبره کوي لیکن دا علماء کرام چې مخکې مې درته یاد کړه دا وایي چې نه حسي خوند به الله تعالی درته ورکوي اوس به یو څوک سوال کوي چې زه خو مؤمن یم زم الله الله وایم زم 5 وخته لمونځ کوم زم نوافل کوم زم روزې نیسم زم زکات ورکوم زم حج کوم دا خوند ما کې ولې نه پیدا کېږي نو دا شی به نه وي نو دې دپاره شیخ سلیم الله خان رحمه الله د مدني صاحب شاګرد هغه جواب کوي په یو څو بیتونو کې جواب کوي إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار وایه که تا سپوږمۍ نه ده لیدلې چې هغه چا ومنه چې هغو لیدلې ده دا موږ ته چې اختر و روژه کوو ټول سپوږمۍ ویني که یو څو نفره وي و عقیده مو د ټولو سي که نه سي ټول اختر کوو که نه کوو ټول روزه نیسو که نه نیسو که تا وایې سپوږمۍ نه ده د هغو ومنه دغو بزرګانو چې درته ویلې اوس ته کوشش وکړه چې دا خوند د ایمان په تا کې داسې الله پیدا کړي ته کوشش وکړه تصفیه باطل وکړه دا به حتما تا ته الله درکړي انشاءالله تو ندیدی گهی سلیمان را تو ندیدی گهی سلیمان را پس چی دانی زبان مرغان را که څوک درته وایي چې هدهد مرغه غږېږي یو څوک چې نه یې پرې خبرې عینې لیدلی هغه انکار کوي وایي دا څه وایي هدهد مرغه څنګه غږېږي خو زه درته وایم چې هدهد مرغه د حضرت سلیمان علیه السلام لوی نماینده او سفیر و بس ته د بلقیس پادشاهي ورته تسلیم کړه د بلقیس پادشاهي ورته تسلیم کړه او د خدای قرآن پرې ثابت ده هغه پرې شاهد ده څوک انکار هم نشي کولی تو ندیدی گه سلیمان را پس جدانی زبان مرغان را دی مرغان